سلام او وخت په خیر ګرانو او خواږو زده کوونکو، هیله منده یم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او تاسو ټولو ته د نوي درس ښه راغلاست وایم. ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه کې موږ د جامداتو ډولونه یعنی موږ خلاص کړ چې اخرنۍ موضوع کوالنسي جامدات او بل فلزي جامدات وو. په دې هیله چې د جامدات ډولونه په سمه توګه زده شوي وي. نو ګرانو زده کوونکو، نن بیا هم د جامداتو په اړه وایو چې امورف جامدات وایو. چې امورف جامدات کوم جامدات ته ویل کیږي، ولې دا په ډولونو کې نه دی راغلی، یعنی د دې نوم جامد ده، مګر موږ وایو چې 4 ډوله جامدات موږ لرو. نو ولې امورف جامد دا جامد نه ده؟ د څه یعنی دلیل یې څه ده چې دلته په ډولونو کې نه دی راغلی؟ د دې په اړه وایو. ښه ګرانو زده کوونکو، امورف څه معنا؟ امورف خپله یو څه ده، یو یوناني کلمه ده. د دې معنا څه ده ګرانو زده کوونکو؟ یعنی بې بڼې. موږ امورف جامداتو ته بې بڼې جامدات هم ویلی شو. یعنی 2 نومونه لري، که تاسو امورف جامدات وایي یا بې بڼې، یا هم که تاسو د هغه جامدات یو څوک تاسو ته وایي چې امورف جامدات، نو پوه شئ چې دا منظم شکل نه لري. نو خپله امورف یو یوناني کلمه ده ګرانو زده کوونکو چې د دې معنا بې بڼې. معنا یې بې بڼې. بې بڼې چې تاسو په کتاب کې هم راغلی. ښه ګرانو زده کوونکو، امورف جامدات هغه جامداتو ته ویل کیږي چې داخلي برخه یې غیر منظم مګر خارجي برخه یې منظم وي. د مثال په ډول ګرانو زده کوونکو، مثلا شیشه تاسو کله چې د خارجي سطحه ګوري منظم شکل لري، مګر دننه هغه یعنی مالیکولونه چې دا جوړ کړي، مخلوطونه چې دا جوړ کړي، هغوی څه دي؟ هغوی غیر منظم دي. نو همدې ته موږ امورف جامدات وایو. د دې بل مثالونه ګرانو زده کوونکو، یو خو شیشه، بل مثلا پلاستیک، همدا پلاستیک یا خریدي چې تاسو اخلئ، پلاستیکي شیان، دا ټول څه دي ګرانو زده کوونکو؟ امورف جامدات دي یا هم امورف دي چې د هغوی نه مختلف شکلونه جوړیږي. یعنی منظم شکل د خارج نه چې موږ وګورو ظاهري منظم شکل لري، مګر د ننه یا داخلي برخه یې غیر منظم دي. د مثال په ډول ګرانو زده کوونکو، همغه شیشه چې شیشه د کوم شیان نه جوړ شوی؟ سیلیکان ډای اکساید چې موږ تیر درس کې هم وویل. د دې نوم بل نوم څه و ګرانو زده کوونکو؟ کوارتز، مثلا سودیم اکساید، مثلا سودیم کاربونیت، مثلا کلسیم اکساید. همداسې نور مرکبات دي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی د مخلوط نه څه جوړیږي؟ شیشه جوړیږي. همدا شیشه چې مثلا شیشه‌ای لوښي، جک، ګیلاس، نو همغوی د څه نه جوړ شوی ګرانو زده کوونکو؟ دا د سیلیکان ډای اکساید یا کوارتز، سودیم اکساید، سودیم کاربونیت، کلسیم اکساید، همداسې د نورو مرکباتو نه د مخلوط نه جوړ شوی. کیدای شي تاسو ته سوال پیدا شي، یعنی هغوی خو منظم، هغوی سیلیکان ډای اکساید ګرانو زده کوونکو دا څه ده؟ یو منظم شکل لري چې بیا موږ وایو چې جامدات نظر د هغوی د شکل نه په 2 برخو ویشل شوی دی، یو کرستال او بل امورف. موږ امورف وایو چې د ننه یا داخلي برخه غیر منظم مګر ظاهرا هغوی منظم شکل ولري، او بل کرستال همغه جامدات چې موږ وایو چې په 4 ډولو، هغوی منظم هندسي شکل لري. نو دا مرکبات هم منظم هندسي شکل لري، یعنی هغوی کرستالي جامدات دي. مګر ګرانو زده کوونکو، کله چې دا 2 دانه همغه مرکبات یو ځای کیږي او هغوی ته حرارت ورکول کیږي تر څو چې هغوی نرم او ویلی شي، نو د هغوی مخلوط کله چې موږ یو ځای کوو، بیا کله چې هغوی ویلی شي، ګرانو زده کوونکو، معمولا امورف جامدات هغوی یعنی په مایع نه بدلیږي. اول هغوی نرم، یو خو کلک او بل نرم ده، هغوی نرمیږي. مثلا همدا پلاستیکي لوښي کله چې تاسو په حرارت کې مثلا بخاري کې په ژمي کې کیدي نږدې، نو هغوی څه کیږي؟ نرم کیږي. بیا د هغه نه بعد هغوی ویلي کیږي. نو کله چې هغوی نرم شي ګرانو زده کوونکو، په قالب کې اچول کیږي. قالب هر شی چې تاسو غواړئ جوړ کړئ، یا هغه کسان چې غواړي جوړ کړي، مثلا هغوی غواړي جگ جوړ کړي، ګیلاس یا کوم کاسه، بل لوښي چې جوړوي، په قالب کې اچوي. نو ګرانو زده کوونکو، په دې وخت کې هغوی چې منظم شکل لري، هغوی له منځه ځي او هغوی نه پرېږدي چې یعنی بل یو منظم شکل ځان ته غوره کړي. یعنی کله چې په قالب کې اچول کیږي، هغوی په چټکۍ سره هغوی څه کیږي؟ یخ او کلک کیږي. نو همدا وجه ده چې دننه
د شیشه دننه څه ده غیر منظم ده او ظاهري بیا هغوی یو منظم شکل لري چې همدې ته موږ امورف جامدات وایو. ښه ګرانو زده کوونکو بل کیدای شي تاسو ته سوال پیدا شي چې دا امورف جامد مونږ خو وایو جامدات نو ولې په ډولونه کې نه دي راغلي. ګرانو زده کوونکو ځکه چې دا یو منظم شکل نه لري. مونږ په جامداتو کې ویلي وو چې جامدات معمولا د هغوی شکل او حجم څه دي ثابت دي مګر دا چې دا یو منظم شکل نه لري نو د جامدات د ډولونو څخه نه راځي. او بل آیا هغوی په مایعاتو کې راځي یعنی مایعات هغوی منظم شکل نه لري نو امورف جامد هم یو منظم شکل نه لري. آیا دا مایع ده؟ مایع هم نه ده ګرانو زده کوونکو. مایعات کې هم موږ ویلي وو چې هغوی صحیح ده چې منظم شکل نه لري مګر د هغوی ترمنځ فاصله موجوده ده او بل د هغوی سیال یعنی د حرکت وړتیا لري یعنی د جامداتو په پرتله هغوی حرکت کوي د هغوی جاذبه کمه ده مګر جامدات امورف جامدات معمولا هغوی د حرکت وړتیا نه لري. هغوی چې حرکت هم کوي ډیر کم ده یعنی دومره یعنی هغوی اهتزازي حرکت کوي د مایعاتو په پرتله ډیر کم ده ګرانو زده کوونکو. نو دا په مایعاتو ډلې کې هم دا نه راځي نو د همدې لپاره دې ته امورف جامدات یا بې بڼې جامدات یعنی جامدات دي مګر منظم شکل نه لري. مثلا ګرانو زده کوونکو که زه دلته هماغه مالیکولونه زه تاسو ته وباسم مثلا فکر وکړئ چې دا څه ده یو کرستالي شبکه ده. کرستالي هماغه جامدات چې منظم شکل لري نو هماغه مالیکولونه څه کیږي ګرانو زده کوونکو په منظم ډول یو بل سره یا متراکم کیږي نږدې کیږي نو د هغوی نه یو منظم هندسي شکل جوړیږي. او بل د امورف دا څه ده یو بلوري یا کرستالي جامد ده. او بل په امورف کې ګرانو زده کوونکو مثلا داسې ده د هغوی ترمنځ فاصله موجوده او یو منظم شکل نه لري مثلا داسې یعنی کوم منظم شکل نه لري لکه هغوی غوندې نو دا څه دي ګرانو زده کوونکو دا څه ده یو امورف جامد ده. وګورئ د دواړو ترمنځ کرستالي او منظم شکل لري یا هم مکعب چې موږ څو درس کې مکعب موږ رسم یعنی د هماغه مکعب مثال یې موږ وویل. مکعب څه ده یو منظم هندسي شکل ده ګرانو زده کوونکو چې په جامداتو کې معمولا په نجیبه غازاتو کې چې موږ ارګون مثال کار وکړ همداسې په ځینې مالیکولونو کې لکه هایدروجن میتان او بل ځینې څلوېښت فلزاتو کې نو هغوی منظم شکل لري او امورف چې دا منظم شکل نه لري هماغسې چې ما شیشه وویل. اوس که دواړه موږ پرتله کړو ګرانو زده کوونکو چې څه رقم په کرستالي او امورف کې د هغوی یعنی د هغوی ترمنځ هماغه عمده فرقونه څه دي. ښه ګرانو زده کوونکو د هغوی ترمنځ عمده فرقونه یو خو دا ده چې هغوی منظم شکل لري دا څه کرستالي جامدات او دا هم امورف جامدات مثلا دا هم پاکم تر څو چې تاسو هماغه دواړو ترمنځ هماغه فرق په ښه توګه پوه شئ. ښه ګرانو زده کوونکو دلته په کرستالي کې هغوی مونږ وایو چې منظم څه لري شکل لري منظم یا ثابت شکل لري ثابت شکل لري. او په امورف کې د هغوی شکل څه ده ګرانو زده کوونکو غیر ثابت ده یعنی ثابت شکل نه لري. دویم ګرانو زده کوونکو دویم د هغوی ترمنځ دویم فرق څه ده بل د ویلې کېدو ټکي معین په کرستالي جامداتو کې د هغوی ویلې کېدو ټکي څه ده معین یا مشخص شوی ده ویلې کېدو ټکي یا معین ویلې کېدو ټکي مثلا ګرانو زده کوونکو پوتاشیم کلوراید چې یو مالګه ده دا په څو درجو کې ویلې کېږي ګرانو زده کوونکو په څو درجه کې په 980 سانتي ګریډ کې 980
.6 سانتیګریډ کې دا څه کیږي ویلې کیږي. یعنی تر څو چې دا پوتاشیم کلوراید تر 206 درجې پورې ونه رسیږي هغوی نه ویلې کیږي. یعنی دا معین ده تر څو چې همدا درجه نه وي دا ویلې کېدو یعنی نه پیلوي یا هم دا نه ویلې کیږي. مګر په امورف کې داسې نه ده ګرانو زده کوونکو. هغوی یو مشخص یا معین څه نه لري ویلې کېدو ټکي نه لري. معین ویلې کېدو ټکي نه لري. مثلا هماغه مثال چې موږ پلاستیکي لوښي وویل چې هغوی یعنی کله چې حرارت زیات وي نو هغوی زر څه کیږي نرم کیږي بیا هغوی ویلې کیږي. کله چې تاسو یا حرارت کم وي نو هغوی زر نه نرم کیږي یا هم هغوی یعنی نه ویلې کیږي. نو ګرانو زده کوونکو د دې ځای نه موږ وایو چې معمولا کرستالي جامدات معین ویلې کېدو ټکي لري او غیر او امورف جامدات دا وړتیا نه لري. او دریم ګرانو زده کوونکو د دواړو ترمنځ دریم څه ده؟ په دریمه شمیره په کرستالي جامداتو کې ګرانو زده کوونکو هماغه مخلوط چې جوړ کړي یا هم ټول قواوې په هماغه مالیکول کې څه ده یا په یو شبکه کې ټول قواوې یو شان دي. دریم ټولو برخو کې یو شان څرنګه چې موږ ویل یو منظم شکل جوړوي ګرانو زده کوونکو نو کیدای شي هغوی آیوني مالیکولي څرنګه چې موږ د جامدات ډولونه ووایو چې هغوی مالیکولي فلزي آیوني هماغه څه شی جوړوي جامدات جوړوي. نو ټول قواوې مثلا دا مالیکول هم هماغه خاصیت لري مثلا که فلزي جامدات وي نو دام لري یعنی ټولو برخو کې هماغه قواوې څه دي یو شان دي. مګر په امورف جامد کې داسې نه ده ګرانو زده کوونکو. یعنی څرنګه چې موږ ویل د مخلوط نه جوړیږي نو کیدای شي یو د سیلیکان ډای اکساید چې مثلا کوم اړیکه لري دا مثلا په یوه برخه کې هغوی آیوني اړیکه لري په یوه برخه کې هغوی مالیکولي اړیکه لري. یعنی همدا مختلف هماغه مرکبات چې یو ځای کېږي د هغوی اړیکې هم چې فرق لري نو د دې لپاره چې هغوی یعنی دا دومره وخت هغوی ته نه پیدا کیږي تر څو چې خپل یعنی هماغه شکل منظم کړي. زما مطلب هماغه داخلي څه ده ګرانو زده کوونکو هماغه داخلي شکل ده. نو په ټولو برخو کې د هغوی قواوې څه دي یو شان نه دي مختلف دي. دریم یو شان قواوې نه لري. ښه ګرانو زده کوونکو دا و د امورف جامدات په اړه. ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې دا زده شوي او په جامداتو کې هماغه قوه چې ده څه ده ګرانو زده کوونکو قوي او کلک ده. په دې هیله چې نننی درس نه مو یو څه زده کړي اوسئ ګرانو زده کوونکو. زموږ درس همدلته پای ته رسیږي. تاسو کورنۍ دنده یو ځلې بیا همدا درس چې نن موږ ویل یو ځلې بیا تاسو ووایئ یعنی هماغه مهم ټکو حفظ کړئ ګرانو زده کوونکو. که نننی درس یا تیر درسونو کې کوم ستونزه لرئ تاسو کولی شئ کومنټ کې مطرح کړئ او که غواړئ د کتاب صاف ترلاسه کړئ تاسو کولی شئ ډسکرپشن ته لاړ شئ د همغه ځای نه مختلف کتابونه ډاونلوډ کړئ او د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. تر بلې جلسې چې بیا هم یو نوې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت ولرئ.